په سعودي عرب کې به د خپل بینک سټیټمنټ څنګه ډاونلوډوئ؟ د بینک د سټیټمنټ د استعمال خو به تاسو ته ډېره ښه پته وي. په ډېرو ځایونو کې د دې استعمال وي. که تاسو د خپل اکاونټ ریکاونسلینګ کوئ د هغې لپاره تاسو ډاونلوډولی شئ، یا که پروف ورکوئ چاله د خپل انکم او د آوټ ګوینګ د دې پروف هم تاسو ورکولی شئ. د دې نه علاوه که څوک داسې ملګري وي هغو د سعودي عرب نه اپلای کول غواړي، که د هر یو کنټري نه تاسو اپلای کوئ بهر ملک ته یورپ کنټریز ته، نو هغې کې د بینک سټیټمنټ ډېر ضرورت وي. نو فی الحال موږ سعودي عرب کې، نو موږ به تاسو ته د دې طریقه درښایو. او زه د خپله الراجي بینک اکاونټ استعمالوم، نو د دې یو اسانه طریقه درته درښایم. راځئ سکرین ته لاړ شو، په طریقه هم پوهه کړم. ټول اول به تاسو خپل الراجي بینک اکاونټ کولاو کوئ. په ایکسپلور باندې به کلیک کوئ. ایکسپلور باندې کلیک کول نه پس به تاسو په ایکسټرا باندې کلیک کوئ. ایکسټرا باندې کلیک کول نه پس به تاسو دلته راشئ مای ډاکومنټس ته. په مای ډاکومنټس ته راتلل نه پس به تاسو ریکویسټ ا نیو ډاکومنټ باندې به کلیک کوئ. په دې باندې کلیک کول نه پس به تاسو ته مختلف سرټیفیکیټ، سټیټمنټ او فاینانشل ډیپت وغیره د دې لیټر ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو ته دا آپشن راغلی وي. نو موږ به دې وخت کې د بینک سټیټمنټ ریکویسټ کوو. نو د بینک سټیټمنټ لپاره به تاسو دلته بره راشئ او په دې باندې به کلیک کوئ. بینک سټیټمنټ باندې کلیک کول نه پس به تاسو ته یو داسې پیج کولاو شي. په هغې کې به خپل اکاونټ سلیکټ کوئ بره، او د اکاونټ سلیکټ کول نه پس به تاسو چې د کوم تاریخ نه د کوم تاریخه پورې بینک سټیټمنټ راایستل غواړئ. ځینې خلک وي هغه په منځ کې یو بینک سټیټمنټ راایستل غواړي. ځینې خلک وي د کوم تاریخ نه چې د یو بینک استعمال دی د هغې نه راایستل غواړي. خپل تاریخ به یاد کړئ او هغې تاریخ به دلته سلیکشن وکړئ، او د تاریخ سلیکشن نه پس به د کوم تاریخه پورې چې وي تاسو به د هغې سلیکشن وکړئ. په انګلیش باندې به کلیک کوئ او نیکسټ باندې به بیا کلیک کوئ ورسره. په دې باندې به تاسو ته دلته د کنفرم آپشن راشي. تاسو به دلته خپل سمري چې ده دا به کنفرم کوئ او بیک ټو مای ډاکومنټس باندې به کلیک کوئ. واپس به دلته راشئ، خپل پیج به ریفرش کوئ داسې، او ریفرش کول نه پس به تاسو کتلی شئ بینک سټیټمنټ تاسو اپروف شو، او دلته تاسو په پی ډي اف کې ډاونلوډولی شئ او کتلی شئ. ډېره مننه.